وی داو یا الہ العالمین یا اللہ رزق تنگ شو زمنگ دو گناہنو پا وجبان دی یا الہ العالمین رزق پر آخا کی رزق پر آخا کی توے مدرسو سکڑی دی دا مدرسی رنگی کئی دا مدرسی ختمی کئی مولانا صاحب نی مشفقی ہوئی یا اللہ دی خلق تا رزق ورکا دسے دو یاران بچان ویلی دلی دسے دو یاران بچان ویلی دلی چی با یو ورطا خیرہ او بل دعا کڑا علماء در تشفق دعاگاہ گواری خدای رزق پراخا کی زوی بیمار دے اسپتال کی پروتے یا اللہ زماد مقتدیانو بچی روح کا یا اللہ دشمنی پو دوستو بدلی کا یا اللہ خپلو کی بنا پیدا کا مولانا صاحب 24 گھنٹے دعا غواری اے حزیزانو مدرسہ اغسیز دے چی چاہ دا مدرسی تعاون کرے دے چاہ پا مدرسی والا باندے رحم کرے دے چاہ دا مدرسی والا پا طالب باندے سورے جوڑ کرے دے چاہ دا مدرسی پا طالب باندے التا کمرہ جوڑا کرے دا یاد ساتھی نیم گھنٹے دا پارا ابو دردار رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا ناستے پہو دشت کے ناستے یو کس پر آگئے دا سے پتیر شو ابو دردار رضی اللہ تعالیٰ عنہ ناستے ورطوی اید جنابی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طالبات نورتا ناستے سوری تلارشا مبارک پا جڑا شو ورطوی التون نشتا او چکم زی تراتخ التتم باندی التک زکینم ٹک دا زما بدن نبن ور ختم شی ہو التا با دا زنانو آواز وورم او دا زنانو آواز ماتا حرام دے ابو دردہ ناستے نورتا او بے دا مکی مکرمی نور دا مدینی منوری دا دشت نور خودیر تیز دیکھا دا ناس تے عزیزانو دا سڑے ور باندے لاڑو بے ور باندے راغے نا وقت ٹیم کی دا ابو دردہ ناس تے دا وڑو ما شمانو قرآن درست پارا انتظار کی چی بچیان برانشی اس با قرآن شریف درس ورکو ما دا سڑے پہ راغے زڑکی درد راغے زڑکی درد راغے دا تو گورا دا اسم نورتا ناس تے راشا مڑا لگ سادر راوا گستو در رب العالمین در رضا پارا د جناب رسول اللہ پا طالب باندی صادر نیولے دے چل گیا نور خوب منشی تھی نور دیر زیاد لگ ٹیمپورے بمکار اوشی یارا صحبہ ابو دردار رضی اللہ تعالیٰ عنہ بدن تلک سکون ملو شو چدا سی اولی دل چما بانے خوچا صادر نیولے سورے دے نو زڑکی دعا راگ لہو اللہ توی چیا الہ العالمین اے دا کائنات و ربا اے الہ العالمین چاچی زما پسر باندی اللہ سورے جوڑ کو یا اللہ دا دغی انسان بدن یا اللہ دا جہنم دا اور نہ بچ گا یا اللہ دا دغی انسان بدن دا جہنم دا اور نہ بچ گا عزیزانو ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعا اکڑلا سڑے لاڑو سبا خزا اولور دوار دکور والا را پاسی دل خزا ورطوی اے خاوندا لور ورطوی اے پلارا منگ دوارو مور اولور خوب لی دلے دے منگ دبتا خوب بیانو خود خوب نوڑان دی ووڑا منگ ایمان راوڑے دے ایمان مو راوڑے وی آو خو اے پلارا کتا منگ ٹوٹا ٹوٹا کی زمان یاری اور اکبر ایمان نار لگئی خپلارا دارا تا آیا چھ پرندی کم یو عمل کڑے دے پرندی کڑی سی دی والد محترم ورطوئی اے زما یہودنی لوری اے زما یہودنی خزی او زخبل یہودی اموئی ٹک ویاو دن جدار سجدہ وی آو تپوس مو کو پرندی سکڑی پرند جناب محمد الرسول اللہ یو طالب العلم ناستو پا دشت کی ما داغ پسر باندی لگتیم دا پارا صادر انہی ولو اللہ رب العالمین چی سکڑی دا اگی صادر دنی ولو برکت تے دا طالب پسر باندی صادر انہی ولو اللہ پاک ثابت یہودی خاندان تا ایمان نصیب کو اے محمدیانو
تاسو چې د مدرسې د استاد تنخواه ورکوئ، تاسو د مدرسې طالب العلم ته کوټه برابره کوئ، تاسو د مدرسې طالب ته پکې واخلئ، تاسو د مدرسې طالب ته بلب واخلئ، تاسو د مدرسې طالب العلم ته کوټ او بستره واخلئ، په ایمان یې ووایه څه به درته میلاویږي؟ ته به خامخا جنت ته ځي، پلار به دې جنت ته ځي، مور به دې جنت ته ځي، ولې ته خو یې محمدي. پښتانه وایي د لمدو خټو لږې اوبه دارو دي. نو عزیزانو زمونږ او ستاسې باندې د الله لوی فضل دی چې الله مسلمانان پیدا کړي. لوی فضل یې دا دی چې په دې مسلمانۍ کې د علماو خادمان ګرځولي وو. لوی فضل یې دا دی چې الله موږ ته بچي نیکان راکړي. دا چې اوس ما ته موبایلونه کېږي زمونږ دا بلامړې دنیا اوري او زما د دنیا سره ډېره اوس رابطه په دې شي جوړه ده. باقاعده بله ورځ چا راته موبایل کړی ما ته وایي مولوي صاحب یورپ کې یو ملک ما ته خو نوم نه راځي، دغه داسې نوم نه راځي، خدای ګواه دی چې څه ملک و. ما ته وایي مولوي صاحب یو دعا راته وغواړه. مالجي وایه څه چل دی؟ ما ته ویل یو مې لور دی یو مې زوی دی. دلته دواړه هغوی یهودیت ته مایله شوي، نن دی که سبا دی، کور مې وران دی، لور او زوی مې دواړه روان دي. یورپ ملک دی پابندي ورباندې کولی نشو. دعا راته وغواړه چې الله مې دا لور او زوی د یهودیت نه بچ کړي. ما ورته کور کې پیدا مسلمانان یو، شکر نه ادا کوو چې پیدا شو. مولانا صاحب ته بوتلو شابه دعا اذان ورته وکړه غوږ کور کې الله مسلمانان پیدا کړو. دا سردردی درته نشته. ته خو چې ډېر زیات دي تنګ دي وایي زوی مې لوپر دی آیس کی پوډر څکي. الله رب العالمین دې نشونه زمونږ بچي خلاص کی. خو الله دې زمونږ بچیان قادیانیان نه جوړوي، الله دې زمونږ بچیان یهودیان نه جوړوي، الله دې زمونږ د بچو په خوله باندې یهودیان محمدیان جوړ کړي. دا دعاګانې غواړي عزیزانو. نو د مدارسو ایس اهمه ذمواري د نبوت د پیغمبر جناب رسول الله د تلو نه بعد اهمه ذمواري د نبی هغه څه ده؟ خودل دی او یادول دی. د درس او تدریس شعبه ده. الحمدلله چې مدرسه وي ان شاء الله جهاد به وي، چې مدرسه وي تبلیغ به وي، چې مدرسه وي تصوف به وي، چې مدرسه وي تحریر به وي، چې مدرسه وي تدریس به وي، چې مدرسه وي تقریر به وي، چې مدرسه وي ضابطه به وي ان شاء الله. او چې مدرسه نه دا ټول نظام ختمیږي. یاد ساتئ بخارا کې خلقو منځونه چا نه دي منع کړي، هلته علما قتل کړل. چې علما قتل شو د خلقو نه دین نقشه لاړه، بې دین کوزیله پاتې شو. د پلار کوزه را سره د مسلمانې څه مسلمانې چې د پلار کوزه را سره کور کې پرته ده په هغې مسلمانې په کوزو باندې بیا مسلماني نه ټینګېږي. دا خو بیا د شګو هغه ډېرې ده چې سیلاب پرې راغی وړیا نو مدرسې به آبادو که نه آبادو به انشاءالله. الحمدلله ما هغه وخت یاد دی چې بنیاد مو کېښودو حاجي صاحب دا دی ژوندی دی ړومبی چې ما خښته دغه وواله مال خدایه یو دعا شیخ صاحب رحمت الله علیه هلته کړې وه مدرسه کې زمونږ هغه دعا هم دلته وکړه. او بیا ما ویل اله العالمین دې بنیاد کې زما د فقیر سمټ قبول کا. نو 15 بورې سمټ هغه وخت کې ما واغستل. الحمدلله دا په دې نه مې د ریا دپاره ځان ښیم نه، الحمدلله قسم په خدای که موږ او تاسې همیش دا سوچ وساتلو نو زه په هغه 15 بورو باندې غریب نه شم. هلته چې لاړم مدرسې ته موږ د مدرسې دې طرف ته کوټو باندې په دویم چت باندې لنټر اچولو ځکه زموږ 4 کوټې بره جوړې شوې. په خدای قسم د هغې باړې طرف نه یو کس راغی ما ته ویل مولوي صاحب مالیان وایي ډېره پسې وګرځېدلم خو راته وایه ما وایه څنګه چل دی؟ وایي یاره دې لنټر باندې څومره سمټ چې لګي زه به واچوم مال په دې باندې 120 بورې سمټ لګېږي. وایي 120 په ټول درته زه واخلم. هلته بنیاد اثر را ووتو که راونه وته. یاد ساتئ مونږه زه هرې جلسې ته چې لاړ شم زه خدای ما د دې مدرسې رکن کا که جامعه محمدیه قبوله نشي انوار حنفیه خو به قبوله شي انشاءالله. که دا قبوله نشي دارالعلوم بډابیره خو به الله قبوله کړي. که دا قبوله نشي د مفتی شاه جهان صاحب خو به الله قبوله کړي. که دا قبوله نشي دارالهدا خو به الله قبوله کړي. که دا قبوله نشي د ټل مدرسه خو به الله قبوله کړي. د باجوړ خو به الله قبوله کړي. نو د هرې مدرسې ځان رکن جوړ کړئ، هرې مدرسه کې حصه واخلئ. ما ته بله ورځ د بونیر نه موبایل شوی او 2.5 تولې سونا ما ویل دا پتا حق د بونیر د مدرسو دی هلته یې ولګوه. د ثوابۍ نه بله ورځ سړی دا بیان اوري ثوابۍ نه یو ملګري 1.5 لاک روپو درخواست کړی د زکات چې مدرسې له درلېږم مال موږ ته مه رالېږه دا زکات هلته ولګوه. دا زکات ثوابۍ کې مدرسو باندې ولګوه.
نو موږ به خپلې مدرسې جوړو ان شاء الله. موږ به خپلې مدرسو له زکات ورکوو، موږ به خپلې مدرسو ته سمټ ورکوو، موږ به خپلې مدرسې آبادو. دا زموږ په موږ باندې دا فرض دی چې خپلې مدرسې آباد کړو ان شاء الله. نو په دې کې چې موږ او تاسو کوو الله به موږ ته بدلې راکړي دنیا کې هم آخرت کې هم. زه یقین سره وایم چې دا نن کوم حافظانو پټکي وتړل، ما یو 2 طالبان د هغوی پټکي ښکل کړل. هسې نه چې دا نور طالبان ګیله ونه کړي چې مولوي صاحب دا 2 طالبانو په دې مدرسه کې هغه یو طالب هم یتیم و پلار یې مړو. نو ماړه کې دا رالل مال د پلار په ځای به زه ښکل کړم، ځکه نن به دا طالبان پلاران ښکلوي او بل یتیم طالب پکې و هغه هم ښکل کو. دا نور د ګیله نه کوي. عزیزانو په دې مدرسو کې د یتیمانو تربیت کېږي انشاءالله. دا یتیمان به الله لوی لوی محدثین کی زما استاد 10 روپۍ به دې سره ان شاء الله موږ په دې ذریعه باندې به جنت ته رسېږو ان شاء الله. نو د ټولو اراده شته که نشته؟ بس زما ګوره یاد ساتئ زه د هرې مدرسې ځان خادم ګڼم. دا چې هره مدرسه وي دا د هزاروي بابا رحمت الله علیه، دا د عطا الله شاه بخاري رحمت الله علیه او دا د شاه اسماعیل شهید رحمت الله علیه دا طریقې کارو. الله دې موږ د دې تقریر سره سره ځکه موږ 2 کاره به کوو. یو به ستاسې دپاره واقعات داسې بیانو چې زمان په الله ایمان مضبوط کړي، ستاسې هم الله مضبوط کړي. پرون د هزاروي صاحب مدرسې کې هلته پروګرام پرون نه بل پرون غلام غوث هزاروي صاحب رحمت الله علیه د هغوی په مدرسه کې منصرې له تلم 2 جلسې وې. ما هلته ویل مال خدایا مال توفیق راکړي چې د غلام غوث هزاروي صاحب په نوم باندې په ازهره کې لویه جامعه جوړه کړو او الله یې د هغه روح ته ثوابونه رسوي. ما ته څه پته وه شاته نسې ناستو هغه راته چې ویل دا دی نسې ناست دی. ما ویل چې څنګه چل دی؟ وی الحمدلله د هغې په نوم باندې اوس مدرسې له مونږ ځمکه واخېسته، الله دې قبول او منظوره کړي. نو ما هغه نورو مدرسو کې چې کول الله دې قبول کړي دله مې بیل څه ورکړم دا چې زما د خوا نه د هزاروي صاحب مدرسه کې قبول کا. اوړه کې مې دا رالل ما ویل یا الله که د هزاروي صاحب د خدمات د برکته زمونږ دا ټوټه پوټه عمل قبول کړي. همیش دپاره هرې مدرسه کې ځان رکن کوي. دا نه چې دا د محمد رؤف حاجي صاحب مدرسه ده، دا زمونږ د ټولو د جنت کشتۍ ده ان شاء الله. هر یو مولوي صاحب ان شاء الله د دې ځنه دا چې څومره علما ناست تقریرونه وکړل بیانونه یې درته وکړل دا روزګار خو نه دي، دا دوی کې ګټه ګور دا مولان ډېر هوښیار دي. د کې ګټه ده دې مجلس کې انوارات راورېږي برکات راورېږي. اوس چې موږ کومه خبره کوو دا د دې ټولو علماو ترجماني زه کوم ان شاء الله. ما سره به د دې ټولو علماو ثواب پکې شریک شي. نو الله جل جلاله دې زموږ دا مدرسه آباد کړي. نه سم امین مو نه ویل یا الله د دې مدرسې په برکت موږ ټول جنت والا جوړ کړي. یا الله د دې مدرسې په برکت زموږ بچیان محدثین کړي. الله موږ د عالمانو خادمان کړي. الله زموږ مال اولاد د دین دپاره قبول کړي. ټول تیار یې ورته لاسونه باره کړي ان شاء الله. لاسونه باره کړي ټول. الحمدلله دا د اسمان فرشتې هم ګوري او دا د دنیا دغه باطل پرست خلق هم ګوري چې الحمدلله په محمدیانو کې هغه جذبه، هغه عمري مینه، هغه عثماني حیا، هغه د صدیق صداقت، هغه د عمر عدالت، هغه د علي شجاعت موجود دی ان شاء الله. تیار یو ان شاء الله دیتا هر یو ملګری د خپل وس مطابق دا نه ګورئ هر یو ملګری د خپل وس مطابق په دې چانده کې موږ سره شریک شي دې مدرسه کې چې دې کې موږ او تاسو ټول قیامت کې راپاسېږو. دا ته کسان حافظان دا به موږ او تاسو لمن نه نیسو. کېدای شي محمود الحسن نه زه خطا شمه ابو زه خپل کسان به وزم یاران مې ډېر دي نو دا به ان شاء الله مونږه جنت ته بوځي ان شاء الله. بوځم که نه به بوځي ان شاء الله. داسې چل دی رونو یو صدر ما ته ګورې یو صدر هغې منځ کې ونیسئ هلته دا دلته کوم کسان ناست دا دلته راوړئ ما ته راپاسېږئ دا راپاسېږئ هر یو ملګری زه لږه غونده کې چانده زما خو ډېر الله دې وکړي چې ډېر څه واچو یو 3000 روپۍ چانده پکې زه واچوم نور تاسې راشئ ان شاء الله العزیز. ټول ملګري راشئ ان شاء الله د صدر کې واچو داسې راځئ رونو هر یو ملګری ورته راپاسئ شاباس شاباس. طالبانو تاسې هم راپاسئ ستاسې 10 روپۍ موږ دپاره کروڑ بهتر دي ان شاء الله. دا لږ وړاندې د صدر لږ وړاندې که داسې وړاندې که ان شاء الله. زموږ مقصد دا دی چې په ورځ د قیامت باندې د دې ما ته ګورې نه محمد رؤف حاجي صاحب نه الیاس قاري صاحب بس ما دا زړه دی چې الله مو هره مدرسه کې اراکین کې ان شاء الله هلته منځ کې 3 کسان صادر وګرځوئ چې الله پاک دا چې کوم کسان دلته راتلی شي راشي ان شاء الله ټول راشي. ها ګورئ قیامت کې به وایي چې مولوي صاحب اعلان وکړو
خو ما ته شیطان ویل چې مه پاسېږه خل در پورې خاندي 10 روپۍ دي ته را پاسه ستا 10 نه دي دا لاک دي انشاءالله خو را پاسېدل خو ستا په اختیار کې دي که نه ته ځان دومره کمزوری ګاڼه مه که نه چې شیطان خوشحاله کړي را پاسې ټول را پاسې مخکې کسان ټول ملګري را پاسې انشاءالله دا زموږ مدرسې دي موږ به چلو انشاءالله خو په مینه به چلو موږ به د شیطان زړه چو دا محمدیه ده انشاءالله دا انوار حنفیه دارالعلوم حقانیه ده انشاءالله دا دارالعلوم دیوبند ده انشاءالله زموږ هره مدرسه که دا دارالعلوم بډبیرې په نوم یادیږي او که دا په دارالهدا یادیږي او که دا په محمدیه یادیږي دا مدرسې ټول د دې هغه بنیاد مسجد نبوي شریف ته انشاءالله زموږ د ټولو د الله دا نسبت قائم او دائم وساتي